یو څو اصطلاحات جملې او لغتونه زده کوو په الماني ژبه باندې. موږ اکثر وایو صبر له اوسه، صبر له اوسه. په الماني ژبه داسې وایي von nun an، von nun an. دا لغت یا اصطلاح د افوای ده. بل ما سره دا وایي ګریل کول، چې موږ تاسو پښتو کې ورته وایي سیخ کباب کول. اکثر موږ تاسو په کورونو کې سیخونه پخوو، ملګري انډیوالان یو ځای سو ګریل کوو. په الماني ژبه وایي ګریلن، ګریلن، ګریل کول یا سیخ کباب کول. بل وایو موږ اکثر وایو زما په کور کې یا زما په ځای کې. په الماني ژبه داسې وایي bei mir zu Hause، bei mir zu Hause. دوستانو په الماني ژبه داسې څنګه وایو ته به هم راځې، ته به هم راځې. دا په الماني ژبه څنګه وایي تاسو په کمنټ کې ولیکئ. راځئ چې دوه جملې درته ښایسته جملې زده کړو روزمره ژوند کې ترې استفاده کولی شئ. وایي زه به ستا پوښتنې ته ځواب ووایم یا درکړم. په الماني ژبه داسې وایو ich antworte auf deine Frage. وایي زه به ستا پوښتنې ته ځواب ووایم. که وایو هغه ما ته ځواب را نه کړ، هغه ما ته ځواب را نه کړ، په الماني ژبه داسې وایو er hat mir nicht geantwortet، er hat mir nicht geantwortet. یعنی هغه ما ته ځواب را نه کړ. که وایو هغه ولې ما ته ځواب نه راکوي، هغه ولې ما ته ځواب یا جواب نه راکوي، په الماني ژبه دا جمله څنګه وایو تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ. ګورو چې څوک یې صحیح لیکي. دوستانو راځئ مهم اصطلاحات زده کړو په الماني ژبه. وایي روزانه یا روزمره، په الماني ژبه وایو täglich، täglich روزمره. که وایو په ورځ کې یو ځل داسې وایو einmal am Tag، einmal am Tag. که وایو په اونۍ یعنی هفته کې یو ځل، په الماني ژبه داسې وایو einmal in der Woche، einmal in der Woche. که وایو په میاشت کې یو ځل، په میاشت کې یو ځل داسې وایو einmal im Monat، einmal im Monat، په میاشت کې یو ځل. دوستانو وایي که وایو کال کې یو ځل، کال کې یو ځل. دا اصطلاح په الماني ژبه څنګه وایو تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ. په کال کې یو ځل. یوټیوب ته هم ورتلی شئ، د یوټیوب نوم دا ناصح احمدزی. دوه مهمې جملې زده کوو په الماني ژبه باندې. یوه جمله تاسو به لیکئ، دوه جملې درته زه وایم. کله چې موږ چا نه پوښتنه کوو په الماني ژبه وایي، پښتو کې وایي نن کومه روژه وه یعنې څومه روژه وه. په الماني ژبه داسې وایو welches Fasten war heute، welches Fasten war heute یعنې نن کومه یا څومه روژه وه. د مثال په طور زه ورته نن څلورمه روژه وه، نن څلورمه روژه وه. په الماني ژبه داسې وایو heute war das vierte Fasten، heute war das vierte Fasten. وایي نن څلورمه روژه وه. دوستانو موږ که چا نه پوښتنه کوو په الماني ژبه څنګه وایي روژې دې څنګه تېرېږي، روژې مو یا روژې دې څنګه تېرېږي. په الماني ژبه دا جمله څنګه وایو تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ. راځئ چې د الماني ژبې دوه جملې زده کړو. هغه جملې دي چې روزمره ژوند کې مخامخ کېږو ورسره. یو موږ ته څوک ووایي یو خبره وکړي، موږ ورته وایو چا درته وویل یا تاسو ته چا وویل. په الماني ژبه داسې وایو wer hat ihnen gesagt، wer hat ihnen gesagt. بله جمله ما سره دا ووایم ما نه دی لیدلی. تاسو ته یو څه ووایي چې هلته ځو تا لیدلی یا هغه کار وکړه، تاسو ورته ما نه دی لیدلی. په الماني ژبه داسې وایو ich habe nicht gesehen، ich habe nicht gesehen، ما نه دی لیدلی. په الماني ژبه دا دوه جملې دي. یوه جمله له تاسو څخه پوښتنه کوم، وایي زه خبر وم. مخکې له مخکې کنه تاسو وایي زه خبر وم. په الماني ژبه دا جمله څنګه وایو تاسو په کمنټ کې ولیکئ. دوستانو دوه جملې یادوي به درته زه جوړوم. یوه پوښتنه به له تاسو څخه کوم چې ستاسو هم راسره پریکټس وشي.
دوه مهمه جملې ذکرو کله چې موږ چاته وایو یا موږ ته څوک وایو وایي زما په حساب کې یعنی اکاونټ کې څومره پیسې دي. په الماني ژبه دا جمله څنګه وایي؟ داسې وایو وی فیل گیلد است auf meinem Konto. وی فیل گیلد است auf meinem Konto. زما په حساب کې یعنی اکاونټ کې څومره پیسې دي. بله جمله هم ذکرو کله چې موږ چاته وایو بې ځایه یا فضول خبرې مه کوه، بې ځایه خبرې مه کوه. په الماني ژبه داسې وایو reden Sie keinen Unsinn. reden Sie keinen Unsinn یعنی فضول یعنی بې ځایه خبرې مه کوئ. دا دوه جملې دي، تاسو زده کړئ او پوښتنې وي په کمنټ کې کولی شئ. سلامونه دوستانو، خدای دې وکړي چې د روژه په خیر تېره شوې وي. درې جملې زده کوو، مهمې جملې زده کوو په الماني ژبه باندې. کله چې موږ پښتو کې وایو پر ما اعتبار وکړئ، یقین وکړئ، باور وکړئ. په دوه طریقو دغه جمله زده کوو. یوه طریقه دا ده glauben Sie mir. glauben Sie mir اول یوه طریقه دا ده. ما سره بله طریقه په تاسو په دې طریقه هم ویلی شوی په ما باور وکړه. په الماني ژبه داسې وایي vertrau mir. vertrau mir په ما باور یقین اعتبار وکړه. دوه طریقې دي، په دواړو طریقو تاسو کولی شئ زده کړئ. دوستانو که موږ چاته وایو زه نه غواړم، زه نه غواړم، دا جمله په الماني ژبه څنګه وایي؟ تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ، ګورو چې څوک یې صحیح لیکي او اخر کې به زه هم درته صحیح جواب لیکم. درې مهمې جملې زده کوو په الماني ژبه باندې. کله چې موږ وایو پښتو کې وایي تاسو دلته څه کوئ، یو چا څخه پوښتنه کوئ. په الماني ژبه دا جمله داسې وایي was machen Sie hier. was machen Sie hier. تاسو دلته څه کوئ. فارمل طریقې سره که انفارمل طریقې سره وایو بیا was machst du hier داسې وایو. د مثال په طور موږ ورته وایو زه دلته د کار په لټه کې یم، یعنی کار لټوم. په الماني ژبه داسې وایي ich suche hier Arbeit. ich suche hier Arbeit. زه دلته کار لټوم. دوستانو که موږ چاته وایي ته ولې زما نه پوښتنه کوې یا ولې زما څخه پوښتنه کوې، ولې زما نه پوښتنه کوې، دا جمله په الماني ژبه څنګه وایو؟ تاسو کولی شئ په کمنټ کې ولیکئ. دوستانو لایک، فالو او کمنټ مو هم نشئ. راځئ دوستانو درې مهمې جملې زده کوو. کله چې موږ چا نه پوښتنه کوو وایي څه مات شوي. په الماني ژبه وایي was ist kaputt. was ist kaputt. څه مات شوي. د مثال په توګه زه ورته وایم موبایل مات شوی دی. موبایل مات شوی دی. په الماني ژبه داسې وایي das Handy ist kaputt. das Handy ist kaputt. موبایل مات شوی. بله جمله هم زده کوو وایي میز مات شوی دی. میز مات شوی دی. په الماني ژبه داسې وایي der Tisch ist kaputt. der Tisch ist kaputt. وای میز مات شوی. که موږ یو ځای کې چاته وایو دا چوکۍ ماته ده، دا چوکۍ ماته ده، دا جمله په الماني ژبه څنګه وایي؟ تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ.